پاکستانیانو له افغانستان څخه غوښتي وو. امرالله صالح داسې رازونه ښکاره کړل چې تر ننه چا نه وو ویلي. دا چې څنګه مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پخوانی مشر او په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح د پاکستان د هغه 11 مادهیز وړاندیز جزئیات په ډاګه کړل چې د نوموړي په خبره په افغانستان کې د سولې د راتګ په بدل کې د 2011 کال په می میاشت کې افغان حکومت ته وړاندیز شوي وو. دغه 11 مادهیز وړاندیز نن امرالله صالح په کابل کې د افغان امن پرون کنفرانس ته په خپلو خبرو کې وړاندې کړ. د صالح په خبره د دې وړاندیز په لومړۍ ماده کې راغلی وو چې افغانستان د ډیورنډ کرښه نه ګڼي بلکې هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډې پولې په توګه په رسمیت وپیژني. په دویمه ماده کې راغلي چې د کونړ سیند د اوبو پر سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه نه وي او باید د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تړون لاسلیک شي. په دریمه ماده کې راغلي چې افغانستان د خپله دریمه برخه پوځ پولیس او استخبارات د پاکستان په تعلیمي مرکزونو کې وروزي. څلورمه ماده کې راغلي چې پاکستان باید منځنۍ اسیا ته لاسرسی ولري خو افغانستان هیڅ کله حق نه لري له پاکستان د ترانزیت د لارې په توګه ګټه واخلي. پنځمه ماده کې راغلی وو چې افغانستان د امریکا سره هیڅ ډول ملګرتیا نه کوي او امریکایي ځواکونه د افغانستان وباسي. د افغانستان د طبیعي زیرمو د استخراج لپاره د چین، پاکستان او افغانستان یوه ګډه کمپنۍ جوړه شي او دا کمپنۍ د افغانستان د ټولو طبیعي زیرمو د استخراج انحصار په لاس کې ولري. په اوومه ماده کې راغلي د افغانستان او پاکستان د استخباراتو ترمنځ د ډېرې نږدې اړیکې رامنځته شي. په اتمه ماده کې راځي که افغانستان امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي پر ځای به د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ستراتیژیک پارتنرشپ رامنځته کیږي. په نهمه ماده کې راغلي چې افغانستان باید په کندهار، هرات، بلخ او ننګرهار کې د هندوستان کونسلګرۍ وتړي او یوازې په کابل کې د یوازیني سفارت ته اجازه ورکړي. دغه راز د هند هیڅ شرکت او مؤسسو ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. په 11مه ماده کې راځي چې ډیورنډ کرښه د یو قوي سرحد په توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شي. افغان حکومت د ډیورنډ کرښې پورې غاړه مشرانو سره اړیکه نه نیسي او که دا کار کوي نو د پاکستان د حکومت په اجازه دې ترسره کړي او د ډیورنډ کرښې پورې غاړې پښتانه دې ومني چې دوی د پاکستان برخه او اسلام آباد سیاسي قبله ده. صالح زیاته کړه د افغانستان حکومت به هیڅ کله او په هیڅ صورت داسې یو څه ونه مني او دا د افغانستان د عزت او د افغانستان د پلورلو په معنا ده. د صالح په خبره پاکستان ژمنه کړې وه که افغانستان د پاکستان دا وړاندیز ومني په شپږو میاشتو کې به په افغانستان کې سوله تامینېږي او په دې هیواد کې به هیڅ ډول جګړه نه وي. صالح زیاته کړه پاکستان هڅه کوي افغانان له خپل تاریخ بې خبره وي. د صالح په خبره افغانستان اټومي وسلې او ډېر پوځي امکانات نه لري خو یوازې ملي هویت افغانستان او د افغانستان یووالی ساتلی شي. دا هغه څه دي چې پاکستان له افغانستانه غواړي. په هر حال تاسو د پاکستان د دغه غوښتنو او د امرالله صالح د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ، ترڅنګ له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخونکي خدای سپارم. د الله په امان.